د کندوز ولایت په شیرخان بندر ښارګوټي کې د ترانسپورت وزارت لخوا د څه باندې 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 پروژو کار پیل شو. چارواکي وایي په دغه پروژو کې یو باب جومات او د باروړونکو موټرو د ترمینل شاوخوا دیوال جوړول شامل دي او لګښت د ترانسپورت وزارت لخوا ورکول کیږي. وزارت له لوري سږکال د یو مسجد او یو کوهي یا څاه او داسې ځایونه په نظر کې ونیول شول چې عملا نن افتتاح شو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به د ځینې نور سهولتونه موټروانانو ته اتاقونه او داسې اړین سهولتونه نور هم په پام کې نیول شوي دي. په ورته وخت کې هغه لارې چلوونکي چې له دغه ترمینل څخه کار اخلي د دغه جومات جوړول یو له اساسي اړتیاو څخه ګڼي او زیاتوي چې تر دې وړاندې د 15 وخته لمونځونو د ادا کولو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو. خلکو د موټرو په کنجکانو کې دلته لمونځونه کول، نو دا ډېر ښه دی. دغه دپاره طهارت خانه هم لري د خیره سره. بس نو دا مسجد چې دی دا به انشاءالله چې ډریورانو ته ډېر سهولت ورکړي. ډېر غټ سهولت راځي، یخ راځي، ګرمي راځي. د دې لمانځه دپاره بهترین سهولت راځي، بیخي بهترین ځای راځي. د کندوز شیرخان بندر سوداګریز ښارګوټي د ترانسپورت په ترمینل کې د یادو 2 پروژو کار په داسې حال کې پیل شو چې اوس مهال د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په یو شمېر نورو لویو او وړو پروژو کار روان دی.